السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالقاهر اتب یو ځل بیا د افغان ویډیو چینل لارې له تاسو سره ملګری او همکار یم. هیله لرم چې روغ او جوړ دي، هلته جامې به مو پر تن وي. نن ورځ غواړم د واتساپ اړوند څنګه کولی شو په واتساپ کې مختلف ډوله لیکنه وکړو، ایټالیک، بولډ، اورلاین. موږ غواړو درې قسمه لیکنه په دې واتساپ کې وکړو. نو راځو واتساپ ته غواړو چې دا لیکنه په عملي ډول وښیو. کله چې واتساپ تاسې راغلی نو واتساپ ته به داخل شئ. زه غواړم دغه نفر ته میسیج وکړم. مثال زه درته دا درې قسمه تشریح کوم چې څه ډول ده. یو چې د بولډ ده، نو بولډ تاسې د سټار علامې په واسطه باندې د دوه سټار ترمنځ کولی شئ لیکنه راولئ، نو هغه بولډ کېږي. لکه مثال ګوره سټار، بیا دلته سلام ورلیږم، سلام، بیا سټار. ګورئ دا بولډ شو. اوس غواړم چې ایټالیک سي، نو دې لپاره تاسې بیا راسئ انډرسکور دې ته وایي، بیا څنګه بیا انډرسکور. کله تاسې انډرسکور واچوئ دا به هم بولډ او هم ایټالیک په شکل به راسي. نو مثال ډېر نه بولډ کېږي او څه اندازه زیاتېږي. بل چې دا اورلاین د لیکنې له پاسه خط راوستلو ته ویل کېږي. لیکه چې پرې راولئ، مثال شی بخښنې سره دلته اول به تاسې دلته دا علامه راولئ چې دې ته په پروګرامینګ کې ټیلډا علامه وایي. کله چې دا تاسې راولئ بیا به ورته لیکئ، بیا به دا علامه واچوئ. اوس ګورئ د لیکنې له پاسه خط را ګورئ درې ډوله لیکنه موږ وکړله. که چېرته دوه سټار ترمنځ لیکنه راشي هغه بولډ سي، که چېرته دوه انډرسکور ترمنځ لیکنه راشي هغه به ایټالیک او هم لږ بولډ سي. که چېرته دوه ټیلډا ترمنځ لیکنه راشي هغه به د لیکنې له پاسه به یو خط پرې راسي. هیله لرم چې یو څه پروسه وي. ډېر خوندوره طریقه ده، هر څوک کولی شي چې اپلای کړي. نو ځینې خلک لیکنې کوي نو د سر عنوان کولی شي بولډ ورته تر څو د خلکو د خوښې وړ وګرځي او خلک ځان ته راجلب کړي. نو تاسو کولی دغه درې رقم لیکنه په واتساپ کې استفاده کړئ. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که چېرې مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن تر څنګ وي، تر څو زموږ د نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بیا ښه وخت، خدای امان.